نو دی وی چې زمونږ به داسې وکړو چې دا بیت الله چې څونه پورې پیسې دي دومره به یې جوړ کړو سوجا به دې بار پرېږدو او تاریخ لیکي چې یو په دې سره حلال مال کم او بل په دې بیت الله کې یو خامار هر شل دس دی کې مار لرم خاماري او دومره غټو چې د هغه سر د کټي عمره د سخي برابر غټ سر او کله کله به هغه سر اوچت که او د بیت الله په دې نړولی شوي دیوال د پاسه به یې کېښود خلکو به ترې منډې والي یو ورځ یو لوی عقاب راغی لویه مرغۍ او د بیت الله په دې دیوال د پاسه کېناست خو چې څنګه د خامار سر اوچت کړی و په دیوال د پاسه یې ښودی و لا خولې یې وازه کړې وه چې هغه عقاب هغه مرغۍ پې د پاسه ټونګه ولګوله او په دې پنجو کې اونې و په مخو پکې او خامار یې چت کړ ټولو خلکو لید او خلکو چغه کړی خامار راغلی هغه مرغۍ یو دنیا ورته کتل دا الله د نبي علیه السلام زمانې ته ساته چې د نبي علیه السلام په زمانه کې بیت الله مبارک جوړ شي او د نبي علیه السلام عیسی هم پکې وشي اگر چې نبي علیه السلام دغه وخت کې لا بالغ هم نو نابالغ هم د خلکو د زړه نه هغه یره ووته چې زه خامار خلا حلالې پیسې هم پیدا شو بیا هم بعضې خلک یریدل یره بیت الله چې موږ جوړو خو دا به روانولم غواړو د خدای کور کې روانو اصلا الله په غوسه نه شي بیا بعضې مشران اوچت شو هغې د الله دا کور خو چې موږ روانو خو د جوړولو دپاره یې روانو بیا جوړو هغه سسکوره راواغېشته او دیوال یې ونړو بل مشر راغی هغه هم سسکوره راواغه دیوال یې ونړو اوس هم بعضې خلک وایي جومات کې د دې کمترو دا جالي مالي یره دا نه روانو هسې نه سره پیښ نه شي دا زمون په دې خلکو په دې ذهن کې یو غلط سوچ دی ولې به سره پیښېږي کمتره زبرګه ده عجیبه خبره کم ځای چې لاسته ده څومره روجې یې نیولي څومره منځونه یې کړي دي چې زبرګه چانې لاس نیوه کړی کمتره زبرګه کم مرغانو کې زبرګان نشته یو د حرم کمترې دي چې هغې له به ګوتې نه وړې ابه شړی هم نه ځکه هغې کې د نبي علیه السلام مبارک وینا ده چې کمتره ده او که بل شی دی خو په حرم کې به ښکار نه کې نه به یې شړی نه به ښکار نور جومات کې کمتره پرېښودل دا ګناه ده به غول کوي هغه را جومات کې راغورځېږي زمونږګزار جامې بې لمانځه کېږي جومات کې بدبویي وي د جومات پوړ او درې څښا کېږي نو د خدای کور به پاک ساتي کمترې یا نور مرغان یا توتکري دا به د خدای په کور کې نه ساتي دا الله کور به صفا ساتي جالې مالې په جوماتونو کې پرېښودل په خپل کور کې به د کمتر جاله پرېږد کور کې خو چې جاله واچي بیا دا نه وي چې دا زبرګه ده یا چاکوره والی لالی کې نو دا زمونږ د خلکو په ذهن کې یو غلطه وسوسه شیطان په ذهن کې کېنولي جومات روانو نو دا په الله خفه نه شي نه جومات روانولو باندې الله خفه کېږي خو که ته په دې خیال روانۍ کې ځای نوی جوړوم بیا په الله خوشحالېږي دیوالونه یې ونړول هغه ځای ته یې ورسول چې د ابراهیم علیه السلام د زمانې کمې غټې غټې تیږې وې هغې ته یې بنیاد ورسول او چې کودال او سسکوره ګنتري به یې هغې له رابروله یو لویه مضبوطه رڼا به یې کوله په دې پوه شو چې دې نه لاندې مونږ ته نور اجازت د الله له طرف نه نشته لږ ځای د بیت الله مبارک نه بار پرېښود هغې ته حتویل وایي اوس هم د هغې نه یو ړندې دیوال تو دی د انسان د سینې برابر او پکې لاره ده یو طرف ته هم پکې یو ګوټ کې لار ده او بل طرف ته هم یو ګوټ کې لار ده دغه حتیم د بیت الله ایسه ده خلک ورننوځي پکې دوه رکاته لمونځ کوي هغې کې د بیت الله مبارک ناوم ده اوبه هلته رابېږي امام صاحب چې راشي کله سنت کوي یا نفل کوي نو همدغه حتیم کې ودرېږي عام مسلمانان زنانا نارینه ورننوځي او پکې دوه رکاته نفل کوي بیت الله پورې ځان جوخ کی او سینه او مخ ور پورې جنګوي او د الله نه سوالونه کوي جال دغه لږ ځای د حلالو پیسو د کموالي د وجې نه بار پاتې شو
د الله پکې حکمت یې کړی د سړي په لږ کې ارمان تېرېږي کله بیت الله ته دننه ورننوتم نو به دغه لږ ځای ته بار وي د بیت الله سره. بهر کیف چې بنیادونه یې وخېږولو د سینې برابر راپورته شو او د حجر اسود د لګولو ځای راغی چې دلته به موږ حجر اسود لګو نو جګړه جوړه شو. د یو قوم سردار وي دا به زه لګوم، د بل قوم سردار وي زه به لګوم، د بل قوم سردار وي زه به لګوم. تورې پکې راووتې، ځوانان راوغوښتلي شو، وال ټکول شروع شو تر دې حده پورې چې قسمونه یې وخوړل چې که دا ما ونه لګو او بل چا ولګو ما پورته نه که نو زه به دا چل. او د عربو سخت قسم به ده چې وینه به یې راوړه نو په کاسه کې به یې واچوله د څاروي او په هغې کې به یې دا لاس وردننه. نو د غټو غټو سردارانو د بیت الله په خوا کې د وینې په کاسه کې لاسونه غوپه کړل. وی بس لاس مې وینه کې غوپه که دا به اوس نوچو هله به دا لاس د وینې نه وچوم چې تر څو مې دا حجر اسود نه لګول. زد شروع شو، یو مشر بل مشر بل مشر. یو سړي پکې فیصله وکړه هلکه یو چل وکړې سهار وختي چې جومات ته څوک راغې په هغه به فیصله کوو. زه داسې به وکړو په دې باندې هغه د ټولو په منځ کې هغه جوړه راوسته. کسان یې کېنول چې سهار به وختي د نیمې شپې نه پس پېشمني کې بړومبې جومات ته څوک راځي چې هغه د حجر اسود کېږي. اتفاقا ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله را جاء الصادق الامین، نبی علیہ السلام ته به رښتونی امانتګر وي، هغه صادق رښتونی امانتګر را. ټول پرې خوشحاله ټولو ته نبی علیہ السلام ډېر ګران وګورئ د نبوت ملاوېدو پورې د خلقو په زړونو کې د نبی علیہ السلام ډېر محبت ډېر ورته ګران و. خلکو به ورسره پیسې ښودې، امانتونه به یې ښودل، مشورې به یې ورسره کولې، تجارتونه به یې پرې کول. ډېر زیات قدر و د خلکو د نبی علیہ السلام مبارک په زړه کې. ډېر عزتمند و، وروستو مې عزتمند و او کافرو بیا مخالفت شروع کړه. او دغې وخت کې د کافرو مسلمانانو د ټولو په نسبت باندې ډېر د عزت هغې به ډېر قدر کو. به ټول مشران خوشحاله شو، هلکه وایي بلې هلک زموږ فیصله ټولو یې په ده زموږ فیصله ده. ګوره نبی علیہ السلام مبارک له الله دونه پوهې او هوښیارتیا ورکړې وه چې تاریخ لیکي په مخ د ځمکه دومره هوښیارتیا د بل چا نه او احادیثو کې هم داسې راځي. وی یو څادر راوړی، څادر یې راوړه، حضور پاک مبارک حجر اسود په خپلو لاسونو مبارکو راواغېست په څادر کې کېښود او د ټولو قومونو مشران یې راجمع کړل، یو سردار او قبایلي سرداران ناپویه راجمع کړل. وی ټول د څادر پلو نه ونیسئ اوچتې کې، د ټولو قسم به په دې شي چې موږ اوچت کړی. نو د څادر په لیست کې او د څادر پلوونه او غاړې ټولو سردارانو ونیولې او اوچت یې کړ چې برابر یې د سینې څادر اوچت کړ. حضور پاک مبارک کاڼ یې راواغېست او په خپلو مبارکو لاسونو یې په ګوټ کې کېښود. جګړه هم ختمه شوه، د ټولو قسم هم په دې شو، اختلاف هم ختم شو. کاڼي به نبي علیہ السلام مبارک په خپله وولول او نو خلک هم لګیو. نبي علیہ السلام مبارک یو ځل کاڼي راوړه په دې اوږه باندې راکوډ ماشوم کشر. نو په دې کې عباس رضی الله عنه تللی او ورته وایي وی داسې وکړه چې د اوږه دې هسې نه دا کاڼي زخمي نه کړي، نو دا ځلن پرانیزه او دا په دې اوږه ورته کېږده د کاڼي لاندې چې د اوږه دې زخمي نه شي. نبي علیہ السلام مبارک دا لنګ وسپړدو او هغې دې کاڼي ته لاندې کېښود، خو چې څنګه یې لنګ وسپړدو نو بېهوشه راپرېوت، سترګې یې وازې شوې، زور یې اواز کې ماله لنګ راکې ماله لنګ راکې، ځان یې لنګ تاو کړ. یو راوي وایي وی د دغې نه پس د نبي علیہ السلام مبارک دا پنده او د الله د وجود چا نه دي لیدلی. خدای په هلکانه کې لا نابالغ دی، رکوټ کشر دی، دا بربنډېدو نه محفوظ ساتلی. نو کاڼي راوړل بیت الله مبارک جوړ شو، چت پرې واچولی شو، دا قریشو یو حجر اسود د سینې نه برابر تقریبا د 4 فوټو په اندازه اوچت مشرقي جانب ته، مشرقي شمالي جانب ته ولګولی شو.
مونږ چې کوم وخت مخکې وو هغې نه خلک ډېر چاپېره ودرېږي نو اتفاق دا دی چې زمونږ د پاکستان د خلکو قبله دا تقریبا حجر اسود او د بیت الله مبارک دروازې ته مخامخ راځي زمونږ مخکې راځي ملتزم ته او حجر اسود ته او د بیت الله مبارک دروازې په دغه سایډ جانب باندې زمونږ پاکستان پروت بیت الله مبارک جوړ شو طوافونه ترې شروع شو نبی علیہ السلام مبارک یو ځل په زړه کې ارمان و یاره وایي که ما له خدای پاک جل راکړه دا بیت الله به روانو یو به پکې دا حتیم را داخلو دا چې کوم حصې بار دویم به د دې دروازې دوه کوم چې په یوه خلک ننوځي او په بله دې بار وځي او دریم دروازه به له ځمکې سره پیوست کو وړی شوچته لګولې وه دې دپاره چې د هغوی څوک پوښي چې هغه ور پرېږدي او چې څوک یې نه خوښ چې هغې دی نه کولاوه د بیت الله مبارک دروازه ډېره اوچته ده لاندې درشل لاندې چې کوم ته انسان ورخیږي دومره اوچته ده چې دا لاس اوچت کې دا ګوتې ورسره لګي پوړی دي مخصوص خپلې پوړی هغه پوړی راولي هغې کې پایې دي او ورته ودرئ بندې پوړی دي نو دا بادشاهان وغیره کې ورننوځي نو په هغه پوړیو کې ورننوځي نو بیت الله ته ورداخل و نبی علیہ السلام مبارک عائشی صدیقې کدا ویلي فرمایلي او اوس یې ځکه نه روانومه چې اوس اصلا دا خلک نوي مسلمانان شوي دي دا قریش نو زړه کې سره نه شي چې زمونږ د پلار نیکه دین هم بدل کړه او د پلار نیکه هغه بیت الله هم راله روانه اوس غږ نه کوم عبدالله ابن زبیر د حضرت عایشې بیبي خوریو د نبی علیہ السلام مبارک دا بیبي د عایشې د هغې خوریو او د حضرت زبیر رضی الله عنه زویو او بیبي اسما چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنها لور وه د هغې زویو هغه یو وخت کې د مکې مکرمې بادشاه و هغه وی د نبی علیہ السلام د ارمان پوره کو نو بیت الله وسپړده د قریشو والا بیت الله او څنګه چې د دواړو جهانو د مبارک سردار په زړه کې ارمان او په هغه طریقې جوړو حتمي مې پکې داخل کړ دروازې اوله دوه کړې او دروازې ځمکې سره پیوست کړه او ډېر ښایسته مزېدار یې جوړ کړ دننه پکې ستنې ودرولې وې د نبي علیہ السلام مبارک په زمانه کې به بیت الله کې شپږ ستنې وې اوږدې اوږدې د څه هغه ستنې استعمال کړه اوس یې پکې نورې ولګولې حجاج ابن یوسف راغې په عبدالله ابن زبیر حمله وکړه هغه یې شهید کړ چې شهید یې کړ نو د هغه د لاس بیت الله هم روان کړ ویده چې دا کوم جوړ کړي دا هم روانو او د نبی علیہ السلام مبارک په زمانه کې چې څنګه قریش جوړ کوم په هغه طریقې جوړ بیا په زور فعال کړ دروازې ولې اوچته کړه بله دروازې ختمه کړه حتمي به اعتبار بیا زمانه د عمر ابن عبدالعزیز راله بلکې له هارون الرشید بادشاه زمانه راله نه د عمر ابن عبدالعزیز هغه وی چې داسې کوم چې دا بیت الله بیا روانو او چې نبی علیہ السلام مبارک څنګه ارمان کړو او عبدالله ابن زبیر څنګه جوړ کړو په هغه طریقې جوړو نو علما یې راغونډ کړل امام مالک رحمت الله علیه ورته وی صاحب داسې به نه کې غالبا چې دا هارون الرشید دا فیصله کړې وه زه خطا شو وی داسې به نه کې وی ولې وی د بیت الله نه یو کیلونه مه جوړوې د لوبو ګوډاګي یو بادشاه به راځي د بل هغه به روانوي نو بل به راځي هغه بادشاه سره به یې روانوي ولېږه د ده لاس دا روانو بل بادشاه به بل سره روانوي د ده لاس دا روانو بس چې څنګه دی همدقسې یې پرېږده نو هغسې یې پرېښه بیا سلطان مراد سبکتګین پکې لږ تزیین وکړه ډولې یې که مزېدار یې که مرمت یې پکې وکړه او بیا د سلطان مراد نه پس موجوده د سعودي حکومت دی پکې بیا څه مرمت وغیره کړی بیت الله معمول بیت الله مرمت یې پکې کړی دننه ما اورېدلي دي او کتابونه لیکي چې دننه یې پکې خشته خشته ښکلې ښکلې پیلونه لګولي دي مزېدار او دوه چته کړی دی یو چت دی او بره بل چت دی او د بار نه ګټې هماغه دي چې کوم د مخکنۍ زمانې دي خو د ګټو میانځ کې داسې د ربر
سیزونه لګولي چې په هغې باندې هغې ګټې مضبوطي کړي دي او میخونه پکې لګولي دي چې مضبوطي حتین دیوال یې مزیدار کړی دی ناوی وله د سرو زرو جوړه کړې ده دروازه وله د سرو زرو مزیداره جوړه کړې ده خشته د سرو زرو دروازه او کال په کال پې د ریخمو قیمتي د لکونو کرونو روپو غلاف اچي د ریخمو قیمتي ریخم او په هغه ریخمو کې د سرو زرو پتار د قرآن شریف نوم آیاتونه او د رب العالمین د الله پاک نومونه لیکي دا غلاف کال په کال دوی بدلی دا بیت الله الله یو لوی شان ورکړی ډېر لوی عزت دا الله کور دی الله په خپله فرمایي لومبی کور په مکه مکرمه کې جوړ شوی نه الله د قدرت پې ډېرې لویې نښې دي داسې خلک پې مقرر دي چې هغې پې عطرونه مږي عود پې مږي عنبر پې مږي مشک پې مږي دا شنه خلک مالدار خلک راځي د هغې په زړه کې الله دا اچولی ده ما ته یو سړي خبره کوله چې یو سړی په دې باندې چې کم عطر قیمتي عطر مږي قیمتي عطر یو سړی نو د 50,000 ریالو عطر پې هغه پورې کوي تو د هغه په یې کې الله چې ووایي چې دا خدمت ته کوه په حجر اسود باندې خشته مکمل خوشبویي پورې کوي دا الله کور دی الله د مسلمان په زړه کې د هغې عزت اچولی دی ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الله فرمایي چې څوک د الله د نښو تعظیم کوي دا د زړه پرهیزګاري ده بیت الله د الله د عبادت نښه ده جمعات د الله د عبادت نښه ده مقام ابراهیم د الله د عبادت نښه ده صفا مروه د الله د عبادت نښې دي د دې به تعظیم کې د دې به عزت کې د دې به ادب او احترام کې دا ډېر لوی ثواب او نیکي ده د زړه دي کې چې څه کوه زمونږ د مسلمانانو د عبادت او د یووالي د وحدت یو مرکز د بیت الله شریف اوس چې مونږ کوو دا مونځ په الله ته کوو اینما تولوا فثم وجه الله فتا مشرق ته مخکې نو الله شته که دې خوا لې مخکې نو دې خوا هم الله شته که دې خوا لې مخکې دې خوا هم الله شته په کوم طرف چې مخکې د الله رحمت د الله قدرت د الله لویي او بزرګي دا شته تا نه خدای الله یو طرف ته غیب نه دی ګورې وبیا مونږ دې خوا مخکې بیت الله دې دپاره چې د ټولو مسلمانانو یو وحدت او اتفاق دا څوک نه وایي د یوه خوا مخ دی د بل دې خوا مخ دی د بل داسې مخ دی یو جومات کې به چا یو خوا مخ کو چا بل خوا مخ کو او بیا بیت الله سره چې مخلوق خدا ولاړې قسم په الله هغه مونځ یې ډېر خوند کوي تو دقسې یو شان تیاره کې ولاړې د ټولو مخ د الله دی کور ته او ړه کې به تېرېږي الله تا په ما لوی احسان او فضل کړی ما چې بالته مونځ کو ما به مخ مې د کعبې شریف په لور کړ لور طرف ته وایي دا پښتانه یعنی مخ مې د کعبې شریفې په طرف کړ اوس دا کعبه مخ مې دې کعبې شریفې ته ور مخامخ کړ مخامخ به درته ښکاري د ټولو خلکو یو طرف ته مخې ډېر خوند کوي د یو دین د اتفاق او د وحدت او د اجتماع داسې ښکلی منظر نشته کوم چې الله مسلمان له ورکړی د الله لوی او د نبي علیه السلام سوچه خشته ښکلې پیغمبري دې معلومې د هغې ونه نو بهر کې من دخله کان آمنا څوک چې دې ته داخل شو بس په امن شو د الله په نس د شیطان نه به خدای په امن ساتي عقیده به خدای محفوظ ساتي عمل چې د نبی علیه السلام په طریقه رواني ګورې دا پکې شپ الله به د شیطان نه محفوظ ساتي الله به د دشمن نه محفوظ ساتي په امن دا مطلب نه دی چې ګنې غلبت غلا نه کوي نه مطلب دا چې بل مسلمان ته الله وایي چې دله امن ورکه دته غږ مه کوه مناسب دي چې دا سړی محفوظ وي ای مسلمانه دله امن ورکه ډېره خدای په نزد خدای پاک په امن کړی ته وله امن ورکه مال ته یې غږ مه کوه بدن ته یې غږ مه کوه عزت ته یې نقصان مه رسوه دین ته نقصان مرسوه په قلار یې دخل ته پرېږده په اطمینان یې پرېږده
او بعد کمبخته خلک هلته هم غلاګانې کوي. زموږ د علاقې زموږ یو ملګرو ما سره په حج کې مخکې د هغه نه چا جیب والو هغه سره لاړم پاکستان هاوس ته. څه بعضې پکې دا ټریولر چیک و مې چې هغه ورته برابر فوټوسټیټ باندې برابرې نو هلته کراچۍ یو سیټ داسې مطمئن و ځکه ډېر مالدار و ډېر مالدار خلک راځي. نو هغه وی چې ما د بیت الله مبارک دروازې سره خوا کې مونځ کوم سجده باندې پروت و سر مې د بیت الله مبارک پشته سره دیوال سره جنګېدلی و او رانه جیب واله شو. کش شانتی شو وی چې مونځ مې خلاص که جیب ته مې وکتل شک مې شو وی جیب رانه چا والو یو کم 50,000 ریاله وی رانه چا ووال. مالدارو پروینو د خیراتونه کوي دا خلک هلته وړي ځان سره پیسه. نو ما وی چې دا بدبخته دلته چې سړی ګناه وکړي نو هلته بلا چې الله ما ته معافي وکړي تا کور له راغلی نو چې کوم سپېره هلته جیب وی ګناه وکړي دی به کوم خوا ځي الله له چې ما ته معافي وکړي. دې وجې نه زه عامو حاجیانو ته ویم عمرې له حج له چې څوک ځي د مسلمانه چې ځې ګورې ګیره مخ رایه دلته چې د خرارې د هلته توبه وباسه چې ما ته معافي وکړي. سګرټ دې پرېږده باس نسوار دې پرېږده باس دروغ دې پرېږده غیبت دې پرېږده چغلي دې پرېږده کومه ګناه چې ستا په وس کې دلته دې کړې ټول نه توبه وباسه یو ګناه نه پرې نه توبه وباسه هلته لاړ شه الله هلته مې کړې وه دلته رالم معافي غواړم بس. او چې بیا د هغې د پاس هم قصدن دا ګناه بار کې دا سړی بیا بدقسمت دی. مسلمانان د دغه بیت الله ته مونځ هم کوي حج لم ولځي. د حج متعلق بیان مې انشاءالله تا آینده جمعه کې وکړو انشاءالله که الله جوړ راکړي آینده جمعه کې به درته پوره تفصیلي بیان وکړو. یو سړی حج له ځي په کومه طریقه به ځي څه به کوي هلته به څه کوي په لاره به څه کوي څنګه به د کلي نه وطن نه روانېږي پوره تفصیل د حج انشاءالله آینده جمعه کې به درته که خیري بیان کړم. صرف دومره ده چې د الله کور دی او د عظمت او د لویه کور دی نو چې سړی ځي نو په زړه کې به دا قصد کوي چې یا الله دې له ځم چې ته رانه رضا شي الله دې له ځم چې ته راته ګناهونه معاف کړې الله دې له ځم چې ته زما عبادت په دغه پاکه ځمکه کې قبول کړې. ګدا او غریب او مالدار او بادشاه دا فرق به پکې محسوس دی کې ټیک د بعضې بادشاهان راشي هغې سره پولیس مولیس او د فوج داخله کړي هغې ورسره تاویږي خوند نه کوي دغه خوند نه کوي. هلته څوک چاته څه وایي خوند دا کوي چې په خیرونو څادرونو کې په خیرونو جامو کې د الله په دې کور کې خپې بلخپې سړی د الله د رضا دپاره تاویږي او طوافونه کوي. کم از کم یو سړی چې لاړ چې 50 طواف وله پکار دی چې 50 خو برابر کړي. خدا یو مصیبت دی چې هلته نه د مونځ په چل څوک پوهېږي او نه د طواف په چل څوک پوهېږي. ولې چې څوک حج له ځي چل دې زده کړي. شریعت لیکي چې دې دې ځان سره پوه سړی ملګري کړي یو عالم سره دې په ګروپ کې ځان ملګري کړي که داسې نه نو ځان دې دلته مکمل پوه کړي چې زه به هلته څه کوم. هېڅ قسمه خلک ځان نه پوهوي ناخبره ناپوهه لګي هلته طوافونه کوي په چل نه پوهېږي. اوس سره یو ملګری و مخکې زمانه کې ما ته ملګری وویل دا فلانکې چې دی نو یې خو ډېر طوافونه کوي. څومره طوافونه کوي وایي چې ما نن 50 طواف وکړل نن یې شپېته وکړل نن مې 40 وکړل. ویله خدایه مین دا دومره طوافونه دی څنګه ما کېنم ما وی دا څنګه ته څو طواف کړو جي زه خو 40 50 شپېته طوافه دروازې کوم اسم اعظم یې سره ځکه چې دومره طوافونه چې ډېر زیات محنت او مشقت کوي نو ورې وکړې اترې وکړې
لس طوافه دې وکړي نو 550 طوافونه زه په شکي شوم ما طواف څه ته وایي چې طواف ما پوهې که خیر دی که نه دا خو خلک مین د یو بل نه نه ورئیسو طواف ما ته ووایه طواف څه ته وایي وایي د بیت الله نه چې سړی ته وشي مې څو ځله وي یو ځل مې پته دې ولګېږي یو ځل ته وشي دې ته طواف وایي وایي دې ته طواف وایي مې څو دې کړي وایي زه خو 550 دروازې مې حساب یې ولګوی چې څومره دې کړي دي د ټولو قضا در باندې واجب نه اوس 100 دې کړي دي 100 نیتونه دې وکړل نیت دې د طواف وکړه پوره دې نه که فاسد دې کړ طواف په یو چکر ته نه وایي اووه چکرو ته وایي د الله بنده نیت به وکړي نو اووه چکرې به ووایي د اووه چکرو نه پس به بیا 2 رکعته ورپسې وکړي دا طواف دی تا نیت وکړو یو چکر دې ووو تا وې ما طواف پوره کړ بیا دې د بل طواف په نیمګړې پاتې شو در باندې په ذمه پاتې شو ولې پوره دې نه کړ بیا دې د بل طواف نیت وکړو زموږ حاجي صاحب سوراب حاجي صاحب راته وایي یو بوډا بابا وتاوېدو ویې دې د ما ته ونیم پوښتم ویې ما ته چېرې یو تپوس ته نه ویې ډېر ګاسترې ویې ما ته چې دا خلک به کله ودرېږي زه په یې مړ کړم مې چې ولې وایي که زه راغلی یم دین تاویږي او زه مو سره تاویږم چې اوس به دا خلک ودرېږي زه به م ودرېږم اوس به ودرېږي زه به م ودرېږم اوس به ودرېږي وایي زما خو خپې ماته کړي مې چې دا خلک نه ودرېږي تا کار بس که تا خپل شي پوره کړي ودرېږه هلته ودرېدل کوم هلته خو د الله د کور یو جیبه شا دلته به تراویح کېږي بعضې خلکو د الله په لکې چوري هغې ته بس صرف فرض وکړي او بس هغې لګي طوافونه کوي یو وخت کې خالي کېږي نه نور کې به طواف کېږي زه چې په کومه ورځ راتلم په دغه ورځ باران شو چې په کومه ورځ راتلو سخت باران او سار نه پس مانځه نه اشراق نه پس باران شو دغه ټیم زمونږ د فلو میزه طواف بود باران ډېر سخت شو بس بلډینګ کې ایسار شو نو چې باران یو بوټی لږ غلی شو نو باز زمونږ د بلډینګ ملګري لامده خوشته را روان ملکه ولې مونږ طواف له تللی مونږ وایي چې دا باران دی سخته ځان به لول کو خو لږ طوافونه او په اسانه وکړو وایي هر سړی په دې نیت راغلی و په مطاف کې د طواف په ځای کې جومات کې د انسان د قدم د خپې ځای نو او داسې باران ورېده چې شرقاوي وي نور کې بار سړی زور کوي چې یاره نور دی راشه لار به شو او دې کې و خلک کمی په دا نور کې به طواف وکړم لیکن طواف کې کمی نه راځي شپه د خلک به ودي دا شی پکې نشته که شپه ده که پېشمنۍ دی که ورځ ده صرف د فرض مانځه په وخت کې طواف ودرېږي خو چې مونځ وشو بس بیا خلک لګیا شي څوک سنت مخکې کوي او څوک یې وروسته کوي الله دې خپل کور له ډېر لوی شان ورکړلی ښه ډېر لوی شان ډېر لوی جلال او رب العالمین نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دجال به ګرځي په دې ټوله دنیا لیکن دې دو ښارونو ته به نه راننوځي یو د مکې مکرمې ښار یو د مدینې منورې ښار په دروازو به فرشتې مقررې ناستې وي او که دجال رانږدې کېږي هغې به پکولو وي او تښتي به طاعون وبا به دې دواړو ښارونو ته نه راننوځي زلزلې به راشي چې په دې ښار کې کوم منافقین وي یا غلط خلق یې هغه به د هغه زلزلو نه ویریږي نو بار ته به ترې راشي نو د حج متعلق بیان انشاءالله آینده جمعه کې تفصیلا به بیان دو الله مونږ له وس راکړي الله مونږ له توفیق راکړي د هغې پاک کور له د الله دې کور له مونږ ټول مسلمانان الله بوتلی کړي الله که د چا په قسمت او په نصیب کې نه نو زمونږ په نصیبونو او قسمتونو کې واچي الله ټول مسلمانان که څوک تلي دی او که څوک نه دی د هغې پاک ځای له پروردګاره بوتلی کړي الله زمونږ لمونځونه قبول کړي زمونږ طوافونه قبول کړي زمونږ عمرې کې چا مسلمانان وکړي حجونه هغه ټول یې ونه قبول کړي څومره دعاګانې چې د بیت الله مبارک په خوا کې مسلمانان کوي الله هغه دعاګانې زمونږ په حق کې قبولې منظورې کړي څومره عبادتونه چې د بیت الله مبارک په خوا کې کېږي الله هغه عبادتونه زمونږ غایبانه مونږ نه دي کړی خو الله هغه عبادتونه زمونږ په عملنامه کې هم واچوي ته کولی شي د نبي علیه السلام مبارک مخ مبارک ته چې څومره مخلوق ولاړي او سلامونه ورته کوي یا الله زموږ سلامونه مغې ته ور رسول کړي پروردګاره څوک بیماران ته ولا شفا ورکړي زموږ د کلي زموږ یو دیدار آباد عزیز حاجي صاحب یا زموږ د والد صاحب بیمار دی ما ته وختي ټلیفون کړو یو چېرې جمع کې ورته دعا وکړي اگر چې دلته اوسېدل نو یو مونځ یې مونږ سره نه دی پرېښی مونږ سره به یې مونځ کوو دعا ورته وکړه چې الله وله شفا ورکړي
نور څونه مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي. خدای څوک تندرست ستا قرضداران د حلال رزق نصیب کړي. پروردګاره موږ د صحیح عبادت توفیق راکړي، د ګناه د رسوایۍ نه پابند کړي، د زړه اخلاص نه دعا وکړي. زمونږ په دې وطن کې د مسلمان قوم سره خصوصا د پښتون قوم سره ډېر لوی ظلم شروع. مخکې په بلوچستان په دغه کې په باجوړ کې بمباري شو، مسلمانان په جومات کې شهیدان شو، واړه بچي. بل اوس په دغه کې دماکه وشوه په درګۍ کې، او د قوم بچي شهیدان شو. که دا د فوج بچي ټریننګ له تلي، او که د باجوړ دي، او که دا د فوج دي، او که نور، دا ټول زمونږ وروڼه دي، زمونږ بچي دي، ټول مسلمانان دي. دی جلسه لګیا دی، دا لوبې کوي. په دې ملک کې امن ختموي، د مسلمان عزت ختموي، او دا د امریکې پالیسي دا د خپلو ایجنټانو په ذریعه په دې ملک کې خانه جنګي جوړوي. نور څه غرض یې نشته. افغانستان په یو طریقه وو، عراق په بله طریقه وو، او پاکستان په بله طریقه وو. هلته کې لوبه وکړله، په درګۍ کې لوبه وکړله. خدای خبر چې دې پسې راوي څه ارادې دي. مسلمانان چې مري امریکایي هم نه مري، مسلمان مري. التم زمون ماشومان بچی مړه شو، او په درګۍ کې زمون ماشومان بچی مړه شو، او بیا اور د پښتون په سر ګوري بلیږي. زه افسوس دا کوم چې اور بل ځای نه بلیږي، اور د پښتون په سر، د مسلمان په سر بلیږي. دعا وکړئ، د زړه اخلاص نه دعا وکړئ. دا کوم چې په باجوړ او په درګۍ کې دا کوم غریبانان شهیدان شو، الله یې د هغوی مغفرت نصیب کړي، د هغوی وارثانو د الله صبر ورکړي. رسول الله مبارک د ډوډۍ احترام کړی دی، د نوړی احترام یې کړی دی، دا نوړی د ځای کې منع نه پلتو نه پرېږدي. د ډوډۍ خو ډېر لوی اهمیت دی. زمونږ پخواني پښتانه به وو چې ډوډۍ به دې په ځمکه پرېوته، روچته به یې کړه، ښکل به یې کړه، ښځو به ښکلوله او سړو به ښکلوله. نو ښکلول د ډوډۍ په شریعت کې ثابت نه دي د نبي علیه السلام نه، لیکن دا د ډوډۍ یو احترام او یو ادب چې دا ډوډۍ مانه پرېوته، او د دې زه احترام وکم او د دې ادب وکم. نن سبا زمون خلک څه دي، نوړی ته په ځمکه پرود، اکثر په بوټ لته ورکړي او غاړې ته وغورځوي، په خپله ته ورکړي او غاړې ته وغورځوي. نه، که ته د پیغمبر مبارک امتی او د پیغمبر د سنتو تابعداري کې، نو دا شرم به نه محسوسوې، دا به شرمېږي به په دې نه. هغه چې کوم زیاتي څیزونه دي ته وغورځوه، باقي خولې ته واچوه. د رزق قدر وکړه، د رزق احترام وکړه، د رزق بیزتی مکوه. زمونږ فقهاو لیکلي دي، شامي کې او په نورو کتابونو کې شته دی چې سړی په ډوډۍ د پاسه بعضې خلک ترکاري ږدي، دا به نه کوې، ضرورت جدا شی دی، دا به نه کوې. پلیټ کې به ترکاري ږدي، او بعضې خلک کاسه د ډوډۍ لاندې کي، کاسه ګرمې نو ډوډۍ د پاسه کېني. اکثر ګورې زمونږ د مدرسو د جوماتونو طالبان دا چل کوي، دا شی ښه نه دی، دا د رزق بیادبي ده. کاسه د کاسې د پاسه ډوډۍ کېده وه چې بل د ډوډۍ ځای نی، او لاندې ورته رومال کېده، لاندې ورته بل څه کېده، نو ته ورته لاندې ډوډۍ ږدې. تر دې حده پورې چې زموږ بعضې علماو لیکلي دي چې بعضې خلک ډوډۍ وخوري نو په هغه روټۍ د پاسه په هغه نوړی ګوتې وچوي، او څوک پې شونډې وچوي. دا چل به هم نه کوې، د ډوډۍ به خپل احترام به کوې. ګوره سنتو باندې عمل، په سنتو به شرمېږي نه. حضرت عثمان رضی الله عنه د حدیبیې په مقام کې چې کوم وخت د حدیبیې مقام ته نبی علیہ السلام لال، او کافرانو نه پرېښود مکې ته، عمرې ته نه پرېښود، او رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 صحابه سره دي، او صحابه جوش کړي چې نه مونږ احرامونه تړلي دي او د عمرې نیت هم کړی دی، مونږ به لازما ځان مکې ته رسو. او مذاکرات شروع شو چې څه خبرې اترې منځ کې وشي او جنگ جګړه جوړه نشي. نو حضرت عثمان رضی الله عنه یې اولېږه مکې مکرمې ته چې ته لاړ شه او کافرو ته زمونږ دا پیغام ور ورسوه چې مونږ جنگ له نه یو راغلی، مونږ جګړې نه کوو، مونږ راغلي یو د عمرې نیت هم کړی دی، عمره کوو واپس ځو. نو د بیت الله خو یوازې ستاسو نه دی، زمونږ هم دی که نه. مونږ طواف کوو، عبادت نه راځو، د خدای کور د سره. نو ته مهرباني وکړه لاړ شه او زمونږ دا پیغام ورسوه د مکې کافرو ته. حضرت عثمان صاحب چې لاړ نو هغوی به لنګونه وال، پرتوګ استعمال کم و، لنګ به و. نو چې لنګ یې و نو د لنګ دا پلو به د ګیټو نه ښکته کوې نه، بلکې ګیټو ته به هم نه رسوي، ګیټو نه به لږ اوچت. دا قانون دی ښه،
پرتوګ هم د ګیټو نه لاندې کې به نه د ګیټو نه اوچت به ساتئ لنګ به هم د ګیټو نه لاندې کې نه د ګیټو نه اوچت به ساتئ دا ګناه ده دا جرم دی کمیس به هم دومره نوږ دی چې هغه ستا ګیټو ته ورسېږي د ګیټو نه اوچت به ساتئ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده او که چرته لنګ یا پرتوګ او یا کمیس دی د ګیټو نه ښکته کو دا د شریعت خلاف ده دا د سنتو خلاف ده بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې بد ګڼلی دي رسول الله مبارک په دې سخت بد ګڼلی دي چې لنګ به بالکل تاسو ما اسفل من الكعبین ففي النار رسول الله مبارک وایي چې کم لنګ کم کمیس کم پرتوګ د ګیټو نه لاندې شو د دې ځای اور د جهنم دی اوس ګوره زمونږ خلک څومره پرتوګ اوږده جوړی ښځه به پرتوګ اوږد جوړی چې د هغې خپه پکې پټی او خپې څوک ونه ویني نو شی لوړی شو هلکانو پرتوګونه اوږده کړل ورپسې راښکې شي او ښځو پرتوګونه لنډ کړل نو ګیټې ښکاري او دا بره خپې هم ښکاري لوړی شوه صح زه ویمه که چرتې دا پرتوګ اوږدول حسني نو ښځې ولې لنډی ښځې ولې لنډی نو شی لوړی شو چا کې چې نسوانیت ته او چا کې چې ستر او پرده ده نو هغوی پنسو چته کړه چې ګیټې او خپې مو خلک وویني او چې چا کې رجولیت ته وي هغې کې سړیتوب دی چې نه ته دې خپه ښکاره وساته نو هغې د ګیټو نه لاندې کړه ګناه یې وګټله او مونځ کې ګورې دا عمل مکمل مکروه دی مونځ کې مکروه دی بعضې خلک مانځله ورته بډې وي او بغیر د مانځه نه لاندې کړي داسې به هم نه کوې پرتوګ لږ اوچت جوړوه په شریعت مه شرمېږه د پیغمبر مبارک په سنتو چې ونه شرمېږې زما قسم د الله په ذات چې کامیابی د رسول الله مبارک د سنتو په تابعدارۍ کې ده د دنیا ډول د حضور پاک په سنتو کې دی خدای پیغمبر ډولې پیدا کړي یو پیغمبر په پیغمبرانو کې بې ډوله دی تېر شوی یو پیغمبرانو کې ګډ نو شل نو ړون نه دی تېر شوی په وجود ناقص نه دی هر پیغمبر خدای په امت کې ښکلی پیدا کړی دی او بیا زمونږ د دواړو جهان مبارک سردار په ټولو پیغمبرانو کې ستوری او نور ځلنده نو که حسن وي نو پیغمبر ته به وي چې ځان پسې لنګ راکاږه دا حسن دی دا خشتوالی دی خدای خشته ساتل غواړي په معاشره کې هغه خدای ښکلې ګرځول غواړي نو ښکلا دقه ده چې کوم د پیغمبر نه ثابته ده چې د پیغمبر نه خبره خلاف شوه دا ښکلا نه ده دا یورپین نظام دی دا یورپین تهذیب دی او موږ به د یورپین تهذیب او د یورپین نظام د پیغمبر د تهذیب په مقابله کې نه اخلو زمونږ په یورپ ایمان نه دی زمونږ په پیغمبر ایمان دی موږ ته د یورپ تهذیب خوند راکوي د پیغمبر تهذیب خوند نه راکوي دا موږ په مسلمانۍ کې کچه یو کچه خدای دې موږ پخته مسلمانان کې نو دا به بالکل اوچت به ساتئ دا به ښکته نه ساتئ دې باندې عمل وکړئ نن نفس بالکل عمل وکړئ ټول مسلمانان او که د چا پرتوګ دا لاندې وي د ګیټې نه نو دا فورا اوچت کا فورا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د وفات بیماری ده بالکل په خنجر غریب والے شوی دی او وینې ته بیږي او داسې وینې ته روانې دي چې پی ولا ورکړ نو هغه پی ته په دې خېټه بار ووتل او دغه وخت کې یو هلک راغی او د هغه نه لنګ په ځمکه اویزاندو هغه ته څه وایي ورته مخامخ سنتو ترقیق هغه وخت هم وایي ای بچې دا لنګ دې اوچت کړه بچې لنګ دې اوچت کا یو خو د سنتو خلاف ورزي ده د حضور پاک او دویم دا چې لنګ دې هم خیرنېږي که نه خور سره خیرنېږي او د سنتو هم خلاف ورزي ده او یو څو سکنډه پس د غریب نه ساله دغه وخت کې هم دا خبره کوي نو لنګ پنسا کمیس د ګیټو نه اوچت به ساتې د پیغمبر د سنتو په نیت یې وکړه الله به دله پې ډېر لوی اجر او ډېر لوی برکت به پې دله درکړي پې شرمېږه مه نو حضرت عثمان رضی الله عنه لنګ د ګیټو نه اوچت او د مکې مشرکانو به لنګونه ځان پسې په ځمکه راښکل د هغې دغه یو طریقه وه لنګ به لاندې نو چې دې سنګ مکې مکرمې ته لال مذاکراتو له خیر خبره هغه اوږده ده ډېره زیاته د یې نظر بند کړی دی چې لار څنګه مکې مکرمې ته نو هغه خلکو ورته وی عثمان دا لنګ دې ولې اوچت دی لنګ ښکته که نیکبخته دی ټولو خلکو ته وګوره ته خو د یو شریف خاندان سره تعلق لرې نو ته دا بډې والې دي لنګ دې اوچت کړی دی دا ښکته که او چې هلته کم کچه مسلمانانو یا هلته پاتې معذورینو هغوی ورته عثمانه بدې ښکارئ
د ټولو خلکو لنګونه د ګیټو نه ښکته دي او تا لنګ د ګیټو نه پورته کړی دی نو ښه نه ښکارې بدې ښکارې کم از کم لنګ له ښکته کا ټول خلک درته نیغ نیغ ګوري چې دا څنګه لنګې والی دی هغه ورته څه وایي والله زما د قسم د الله په ذاتي او ګوتې ونیوله هغې لنګ هغه څوکې ته انه لازر یا لازار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله مبارک د لنګ په شانتې لنګ د پیغمبر سنت نه پرېږدم خلک ښه وایي که خلک بدې وایي خلک خوشحالېږي او که خلک ما ته وایي چې دا دې ښه نه دي کړي خلک پرېږده خپل کار به کوي زه به د حضور پاک د سنتو تابعداري کوم په سنتو سړی ښه ښکاري په سنتو ښایسته ښکاري انسان سنتو تابعداري نن زموږ دا نوي تهذیب والا خلک چې لږ غوندې چېرته کیني او د ولاړې ډوډۍ وي نو دین پکې په ولاړه ودرېږي هلکه په ناسته ولې نه خوري څه چل چې ولې نه خوري په ناسته د پیغمبر په سنتو شرمېږي ولې نه خوري ښه د هغې نه علاوه که دغه وي او دسماتې وي په ولاړه به کوي د ټیک ته شته په روایاتو کې د ضرورت یا د عذر د وجې نه که یو سړی په ولاړه او دسماتې وکړي نو کولی شي بهتره نه ده داسې د پیغمبر مبارک عام معمول ده چې هغه به په ناسته متیازې کوي ولاړه باندې په ولاړه او بیا چې زمونږ دا ډېر داسې خلک چې هغه غټو ګیرو والا خلک دی او پټکو والا خلک دی او منځونو والا خلک دی او چې یورپ ته لاړ شي اسټرالیا ته لاړ شي او داسې جرمني ته لاړ شي او انګلینډ ته لاړ شي امریکې ته هلته بیا په جاس کې پرتوګ وباسي او پتلون واچوي او پټکې هلته لرې غورځوي پټکې نه په سر او چې هلته ورسېږي او ورځې ډېرې نو ګیرې ټک ورکړي نو لنډی یې نو چې بیا راځي لږ غوندې ځان ته اوږده کړي دا ولې دا د یورپ د تهذیب نه دوی اثر والي تاسو چېرته یو انګریز لیدلی چې دلته راغلی پرتوګ یې اچولی دی هغه په هغه خپل دوغاخي پرتوګ نه شرمېږي نو ته په خپل لباس ولې هلته شرمېږي انګریزان دلته راځي هغوی په خپل تهذیب نه شرمېږي هغوی باقاعده د هغه خپل تهذیب مطابق لګیا دی خپل کار کوي همغه پتلون کې دي همغه ټی کې دي همغه بوټانو کې دي همغه سر تور سر کې دي همغه خریلې ګیره کې دي دا به چې کم تهذیب دی یو به دوه به اوس تاره تهذیب نه شرمېږي او زمونږ د هغه غړ چې لاړ شي هلته کې د هغوی جامه واچوي هلته د هغوی شکل جوړ کړي نه شرمېږي او ته شرمېږي هغه د خپل عادت نه مجبور دی ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي هغه د خپل تهذیب نه مجبور دی د خپل معاشرې نه مجبور دی نو ته د پیغمبر د سنتو نه ولې نه مجبورېږي ته د صحابو د معاشرې نه ولې نه مجبورېږي د ما آیډیل خو بش نه دی د ما آیډیل خو کلینټن نه دی د ما آیډیل خو انګریز نه دی د ما آیډیل محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم زما نمونه او زما آیډیل او زما مشعل راه عمر فاروق رضی الله عنه دی حضرت عثمان رضی الله عنه دی زه په دې ښه ښکارم زه د دې په تهذیب ښه نه ښکارم تهذیب مه بدلوئ خپل د پیغمبر سنت په یو میدان کې چې پرې نه دی قسم په خدای په دې به ښه ښکارئ په هغې به دې ښکاري سړی باران نه کېږي او نه کېږي او استسقا منځونه دي او استسقا منځونه دي مونږ یې هم کوو چغې دي او بارانونه نه کېږي الله وایي زه خفه نه کوم اوس هم مسلمان نه پوهېږي الله وایي زه خفه یم که نه چې زه خفه یم تا ولې خوشحاله کوم او باران بندش یوازې دا نه دي چې کوی کې به دې اوبه کمې شي مسلمانه واوره د باران بندش یوازې دا نه دی چې نیر کې اوبه کمې شي د باران بندش یا دا نه دی چې فصل به ته بلې اوبه نه رسېږي دا به هم کېږي چې باران بند شو سبا به دې په دې نیرونو کې اوبه هم بند شي دا د بارانونو ورځې دي چې په دې ورځو کې باران ونه شي او واورې پرې ونه دي نو په اوړي کې به درته بیا اوبه نه دا ذهن کې واچوه دا ډېره خطرناکه خبره روانه ده د خدای عذاب ته یو لوی مسله روانه ده دې ورځو کې واورې باران وشي نو واوره په غرونو وشي دې ورځو کې خو واوره نه ویلې کېږي نو په اوړي کې هغه واورې ورو ویلې کېږي نو په ډېرونو کې اوبه را روانې نو که دې ورځو کې بارانونه بند شو واوره ونه شوه نو اوړي کې به اوبه در سره نه او لا به د کویانو اوبه به هم سطح لاندې لاړه شي دې ورځو کې به تکلیف نه په اوړي کې به دا تکلیف درته شروع کېږي خو یوازې دا نه ده بیماری پیدا کېږي باران چې بند شو بیماری پیدا کېږي مالا بل ورځم په درس کې چا چټ راکړ بن ولاقه یادوله چې 15 شپېته ماشومان د خون ناپ د لاسه مړه شو د وبال شروع دا خو په دې فضا کې د دنیا جراثیم پراته دي
دا خو باران نشي هغه جراثیم لاړ شي دا الودګي په دې دغه کې خوريږي په دې اونو په دې پانو کې دا خو باران نشي نو ارس صفا شي او دا ګندونه لاندې لاړ شي نو که باران بند شو مکمل نکېږي په فضا کې چې دا څومره جراثیم دي او نقصان دي څیزونه دي دا به ټول ستا په سپېمو کې او په خوله کې تېرېږي خدای مکه داسې بیماري ولګي چې د هغې علاج به هم ډاکټر سره نه بیا به څه کوې ډینګي ویرس رالل علاج چا سره نو اوس هم لا پوره علاج نه دی راغلی نوی ویرس بیا به څه کوې هسپتال ته وړه عمره المصر یې د علاج نشته بالکل نشته نن په ټوله دنیا باران بند دی په ټوله دنیا باران بند او خصوصا د مسلمانانو په ملکونو باران بند دی خپل او پردی په جګړه شي کنه نو خيار پلار پردی را تاسو ور کوي که خپل ور کوي نو خدای دې خپل مسلمان له سپېړه ور کوي باران بند دی ولی بند دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په امت کې کلم فحاشی راشي فحاشی نو یا به بارانونه ډیر کما نو د تبع ذریعہ بشي سیلابونه ورشي او یا به بالکل بند کما اوس باران بند دی سو نه توبه باسي نه چا مونږ کو ما بلو د استسقا دلته کې یو ورځ اوتم نو خلق وی استسقا مې فقهاو لیکلي دي چې استسقا له بدرې ورځې دي او درې واړه ورځې بروجي نيسي روجي بنيسي او په داسې جامو کې بوزي چې هغه زړې جامې وي عاجزه شکل به جوړه او د سیل مې بوزي او ماشومان بمزان سره وباسي زنانه به مباسه شاته به ولاړي ماشومان به د زنانو نه جدا کی چې د ماشومان مور پسې چغې شروع کی او ساروی به مباسه بچی به جدا کی چې ساروی بچو پسې چغې وي او بچی سارو پسې چغې وي او خلق خدای ته چغې وي په دې طریقه عمل تکول شي استسقاء او خیرات به مخکیو کې چې راوځي خیرات به مو او خدای ته بل ته چغې وي او جلاګانې به هغه استسقاء کوم دې سکول شي یا ویزا پلان کې بوزي بلوي پلان کې ودي نه چا ډیوټي قضا کړو نه چا پر دې غم خادي قضا کړه او نه چا خوب لا دغه ورکه چې خوب بنن نکوما او لال بشم استسقاء لا ما په دې خو خدای نورم خپکیږي چې دې خلکو ما تاجت نشتا دې خلکو باران تاجت نشتا دا د خدای غضب مونږ د امریکای تهذیب واغشته مونږ د هندو تهذیب واغشته مونږ د کافر تهذیب خپل کو او د پیغمبر تهذیب ته مشاکله نو خدای خپه دی الله برازي کې الله باران کې تر څو توبه نیسته الله دې ناراضي کړي باران به بندي ذهن کې واچو خدای نر دې توبه واسي خدای ته جلاګانی خدای نر دې په مارکیټونو کې بربنټو پری دي خدای نر دې په موبایلو کې غندونه پری دي خدای نر دې مارکیټونو ته سوداګانو لندي او بربنټو دلته نه کوي په لوپټکو چادرګو کې د کور نه بار نور یعنی د خدای و بار روان د خدای تعاون روان بیا به مولا مو یو می بموي تا به مو یو ما بموي الله دې رحم وکړي زمارونو ډېره خطرناکه خبره راوړه منځونه کو او د مونږ چې کومه طریقه دا غنښت خشوع خضوع نشته مونږ زکات ورکو او د خدای لپاره نه مونږ عبادت کوو خو د خدای لپاره نه مونږ جنازو لمزو خو د خدای لپاره نه پرون زما مړي راغلي زکه ولزم د قبر کنيستو لمنځو خو د خدای لپاره نه زمې کنول او نظم که زمې نو کنول بیا نظم د مریض تپوس لمزم خو د خدای لپاره نه جی برون مال راغلی الکه پلان کې نه جوړې تپوس ته ولې مال راغلی کې دلال شمس پلان کې مرد جنازې د ولې ما پلان راغلی کې لال شمس ثواب لال ختم شو زه خیراتم کوم خو خدای لنا الکه مړه دا خیرات دا پیسې دی جمعات لا ورکا دې کې ډېره فائدہ ده مړه خلک وچاړو دیږي او پسې پوښ نه کوي الکه غریب ګوري د اسقات مت پرېله موړه غریب موړه پلار دی غریب دی مړه خلک وچاړو اسقات او خیرات او پسې ونه کوي دا زمونږ عبادتونه عبادت ګډ وټ موږ ګډ وټ خشوع نشته خضوع نشته د خدای رضا مفقود او د خدای د رضا نه د سنت او تابعداري نشته د خدای باندې خپکیږي حضرت عثمان صاحب وای سوې ورته زما قسم په خدای چې دا د رسول الله مبارک د الله نه دی بیا وته کافر وي ودته اسم راغلی ته عمره وکا او پیغمبر تاسو نه پریدو نغینه پریدو عمره ته او ته اسم راغلی نو طواف وکړه بیت الله
وکړه طواف. او ورته څه وایي؟ وایي زما قسم په خدای احرام مې تړلی، نیت مې د عمرې کړی دی، خو چې زما محبوب طواف نه کړی عثمان به طواف نه کوي. هغه سره یو ځای حضرت انس عبادت خو ډېره لویه خبره ده. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي یو ځل مې حضور پاک سره روټۍ خوړه، نو په هغې کې د کدو ټنګری دی. وی د پیغمبر علیه السلام ډېرې خوښې وې، ټنګری به یې راوچتول او خوړه به، نو ما د خپلې مخې نه به ټنګری راغېښتې او حضور پاک ته مې مخې ته کېښودې، خوښې وې نو خوړلې به. وی لا ازالو احبه، وی زما قسم په خدای دی چې رسول الله مبارک مې په دغه کدو په خوراک لیدی دی، د هغې نه پس مې کدو ډېر زیات خوښ دی، ډېر زیات مې خوښ دی. نو طبعي شی د چا ته یو شی کېږي د چا بل، ته په دې مکلف نه، خدای درنه تپوس ته کوي چې پیغمبر مبارک کدو خوړلی تا ولې ونه خوړو، د هغه زړه ته به کېده، ستا له ته به نه کېږي. لیکن صحابو کې دومره مینه وه، دومره تابعداري وه چې کوم شی به د رسول الله مبارک خوښ او مقه شی به یې خوړه. زما د محبوب خوښه ده، زما محبوب خوړلی دی کدو، نو ځکه زه کدو خورم. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د مکې مدینې نه روان دی مکې ته، او واپس د مکې نه مدینې ته روان دی، او چې کوم ځای کې حضور پاک ناسته کړې ده هلته به کېناستی ده، چې کوم ځای مونځ کړی دی هلته به یې مونځ کو. په بخاري کې کتاب المساجد کې اوږد حدیث دی 2 صفحې، یو ځای کې اوښ ودرو ملګري ورسره دي، چې اوښ یې ودرو ترې نه کوز شو، نو ګرځېده نو ګرځېده نو ګرځېده ګرځېده، نو یو ځای ته یې اوښ بوته، هلته یې اوښ وتړه، نو بیا ګرځېده ګرځېده، نو یو ځای ته لاړ، داسې یو خوا بل خوا ته وي چې څه ترې روک شوي دي، نو هلته لاړ، نو هلته کې یو دس مات کړ، نو بیا یو ځای پسې ګرځېده ګرځېده، نو هلته لاړ، نو هلته په لوټه باندې استنجا وکړه او داسې وکړه، نو بیا راغی، نو یو اونه وه، د هغې اونې سره خوا کې ودرېده، نو 2 رکعته نفل یې وکړل. نو ملګرو ورته وی چې دا کار خو په یو 2 منټه کې 15 منټه کې کېده که نه، مونږ خو وی که څه دنه روک دي، څه پسې ګرځې، څه بوټې بل شی ګورې، دومره طلب دې کو. نه 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 نه، زما دې وخت کې د مانځم ضرورت نو، دې وخت کې ما له موتیاز هم نه وې راغلی، زما د موتیازو هم ضرورت نو، خو د حضور پاک سره یو ځل په دې لاره باندې روان وم، نو هغه دلته اوښ تړل، نو ما هغه ځای کته چې کوم ځای هغه اوښ تړلی و، هغه ځای مې پیدا کړ، نو چې هغه کوم ځای اوښ تړلی نو هغه ځای مې خپل اوښ سم لوحو مې تړل، او بیا ګرځېدمه چې هغه ما ځای نښه کړی و ځان ته چې کوم ځای کې هغې و 10 مات کړی و، نو هغه ځای پسې ګرځېدم، نو هغه ځای مې ومونته چې کوم ځای و 10 مات کړی و، نو د هغه په هغه ځای کې مې و 10 مات کړ، او بیا ګرځېدمه، نو معلومات مې کول چې هغه استنجا کوم ځای کړې وه، زما ذهن کې نقشه اخیستې ده، ما تصویر په خپل ذهن کې اخیستی دی، نو د استنجا او د چارهدام ځای مې موله پیدا کړ، نو چې کوم ځای حضور پاک استنجا کړی و هلته مې استنجا وکړه، او چې کوم ځای چارهدام کړی و هلته مې چارهدام وکړو، او بیا مې کتل چې 2 رکعته مونځ یې کوم ځای کړی و، نو د دې سرحې د دې اونې لاندې 2 رکعته کړي و، نو مې ورګه چې د خپل محبوب د مانځه په ځای خپل مونځ وکړم. دې ته اتباع وایي، عادي امورو کې اتباع، ته پرې مکلف نه چې حضور پاک کوم ځای اوښ سملولو تم هلته سملاوه، او نه په دې مکلف د خدای به تپوس دنه نه کوي چې تا هغه ځای ولې مونځونو کې چې کوم ځای حضور پاک مونځ نه دی کړی، دا نشته، دا د حضور پاک سره محبت، مینه او د رسول الله مبارک تابعداري. دا صحابو کړي دي، والله کې پرېښي، زما محبوب چې روټۍ خوړه په دې طریقه، زه په هغه طریقه خورم، زما الله مبارک چې به وبس کلی مخکې به بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ورکته ویلي دي نه، او چې خولې نه به د لوښې اوبه به یو ځل وڅکلې، نو لوښې به د خولې نه جدا کړه، الحمدلله، بیا به وڅکلې، بیا به یې لوښی خوا کړه، الحمدلله، بیا به یې وڅکلې، بیا به یې لوښی خوا کړه، الحمدلله. رښتیا ووایه تاسو به داسې چېرته کړي؟ نه، چې هغه روجه پې ماتوې په کوم اوبو باندې، نو یو غړز وله ورکړې، نو تر مری مری ځان ډک کړي. او رسول الله مبارک د ډوډۍ څه ویلي دي؟ ډوډۍ دونه اخره چې 3 سې خېټه وګرځوه، یو حصه کې ډوډۍ ور واچوه، په بل حصه کې اوبه ور واچوه، او 3 حصه د معدې خالي پرېږده، ښه د دې ګیس او د هوا دپاره،
خدای ته وګوره بشیر جان داسې دې کړي لا ما نه تپوس وکړه نو مونږ چې ورته کینو په ځان نه پوهېږو چې دا ډوډۍ ټوله څنګه خلاصه کړو د هوا ځای خو څه کې د اوبو هغه هم پکې پرې نه دي نو د سنتو خلاف ورزي چې وجود لري تاوان څومره شو زه یو ډاکټر له تللی وم نو ما ته یې لږ خوراک کوه وی دا چې ته کومه ډوډۍ خورې غرمه دوه مثلا او ماښام دوه مثلا دا دوه شوې نو د دې په دې شپږ خوره خو په مختلفو وختونو کې لږه لږه خوره یو ځل ځان مه مړوه نو ما ورته د حضور پاک حدیث وی نو قلم یې واغې چې نسخه لیکله او قلم یې واغې دې خوله کې ونیوه وی رسول الله مبارک وی دا حدیث دی ما وی او مونږ به اورېده چې خېټه درې ځایه که خو دا راته پته نه وه چې حدیث دی مې دا د حضور پاک مبارک وینا ده نو خوله کې پین ونیوه وی که په دې حدیث مسلمان عمل وکړي دې به هېڅ چرم د معدې او د کولمو نه جوړه نه شي سنتو خلاف ورزي په خوراک کې روانه ده په اوبو کې روانه ده په جامه کې روانه ده په پیزار کې روانه ده په شکل کې روانه ده د سنتو خلاف ورزي چال چلن کې روانه ده سنتو اتباع وکړه د سنتو تابعداري وکړه او نظام به ټیک شي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله مصر ته من حيث الفاتح دننه کېږي ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابي دی حضرت ابو عبیده یو ځای کې د مسلمانانو او د کافرانو جنگ و مسلمانان 3 لکه مسلمانان 3,000 او کافر 3 لکه مسلمانان 3,000 او کافر 3 لکه نو د مسلمانانو جرنیل حضرت عمر فاروق ته خط راولېږه وی موږ 3,000 یو هغه 3 لکه دي او قانون دا دی چې کافر د یو نه دوه نه زیات شي نو بیا به د خپل اقدامي جنگ به نه کوي دفاعي خو تیار څنګه یې خو به کوې نو موږ ډېر کم یو موږ له کومک راولېږه 3 لکه دي موږ 3,000 یو موږ له کومک راولېږه موږ له مدد راولېږه چې استاد راغی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پسې هغه حضرت ابو عبیده پسې سړی ولېږه ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه راوسته وی ابو عبیده د سره لاړ شه هغه استاد وی سیب دا خو ته ما سره یو کس لېږې ما ته خو هغه ویلي دي چې ته مهرباني وکړه عمر ته ووایه چې موږ له څه زرګونه خلک راولېږي د مدینې نه 3 لکه دی موږ 3,000 یو نو یو کس را سره لېږي دته څه ضرورت دی حضرت عمر ورته څه وایي وی دا هغه صحابي دی چې رسول الله مبارک د په حق فرمایلی دي چې ابو عبیده کم طرف ته مخکې 1,00,000 فرشتې به ورسره وي ابو عبیده ودرېږه داسې مخ کا چې داسې مخ کړې اوس قبلې ته مخ کا اوس شمال ته مخ کا اوس جنوب ته مخ کا بس د رسول الله مبارک نه مو اورېدلي د څلورو طرفونو ته مخ وګرځو د سره به 4 لکه فرشتې ملګري وي دا د پیغمبر په خبره دون اعتماد او چې ویلېږه حضرت ابو عبیده بن الجراح او په جنګ کې شرکت وکړو نو 3 لکو کافرو له په سکونډونو کې شکست شو علاقه ټوله قبضه شو فارس فتح شو دا حمل دی د پیغمبر خبر هغوی ته داسې ښکاري لکه دا سپینه ده دا دینه زیاته سپینه ښکاري د پیغمبر خبره ورته بس د کاڼي کرښه ښکاري فورا رمل نو ابو عبیده ابن الجراح صاحب مصر فتح کو حضرت عمر فاروق ته سوال جواب ولېږه صاحب مصر ته راشه د خو د هغه یوسف علیه السلام او د موسی علیه السلام د زمانې علاقه ده دا علاقه به ووینې او دا خلک به هم خوشحاله شي راشه ډېره اوږده قصه ده چې مصر ته څنګه لاړ ورسېده نو د ده جامه شلېدلې وه کجاوه کې جامه انښتې وه کمیس یې شلېدلې وه نو ستن تار یې راوړل ځان له وګنډله نو حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه ورته یو نوې جوړه راوړه وی صاحب یهودیان او عیسایان راځي او تاسو سره ملاقات کوي نو هغوی به خشته جامې چولي نو ته مهرباني وکړه یو خوټې خشته جوړه واچوه وی دا پاکه ده که نه وی نه دا دلته شلېدلې ده او تا ګنډلې ده نو دا خلک به مونږ پورې خاندي نو ښکلې جوړه واچوه او ورته څه وایي 2 خبرې ورته کوي چې ډولې ښکاري یو دا وایي کفا بالایمان زینتن ابو عبیده د جامع ډول څه شی نه دی د ایمان نه بهترین ډولې شی بل نشته ما کې پروت دی ایمان ښه ډول دی
او کتل جامه دې شلیدلې ده والله 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 هكذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. قسم په خدای چې د حضور پاک قمیص می دقه سي ټوکړو والا لیدلې دي. نو نن هغه سنت جمع دي کوم ټوکړو والا قمیص کې د يهوديانو عیسایانو سره ملاقات کوم. سنت صحابو نه دي پرېخي. مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه کوم چې زمونږ د دارالعلوم دیوبند بانی مبانی دی، انګریز داغه خلاف وارنټ جاری کړ چې دې گرفتار کړي. هغه خوشاله هغه مرګرو ته وی یو 3 ورځې د پاره رو پوښ کېږم او یو ځای مې لیدلې د التزما ډېر خوشاله شوم چې دا ما د گرفتارۍ وارنټ راغی. وینم به په یو سنت عمل وشي. مرګر وته وی حضرت په کوم سنت عمل کې؟ وی حضور پاک چې د هجرت کو او د مکه کافر ورپسې راوتل نو 3 شپې په غار ثور کې پټې تیرې کړې دي. مال خدای مقرر کړ دشمن نه پسې راوته دي زبم یو 3 شپې په یو غار کې تیرې کوم چې د حضور پاک په دې سنت عمل شي. یعنی هر میدان کې زمونږه کابر سنت ته کتل، هر میدان. مکه مکرمه کې بد مکی کافرانو په سر کې لار استا نو د مشرک سره با مرګرتیا نه کې تشبیه بنه کې من تشبه بقوم فهو منهم. کم قوم سره چې په لباس او په شکل کې د ځان برابر کوم داغي مرګري شوي. نن موږ د انګريز سره ځان برابر کړي، یورپ سره ځان برابر کړي او په خپل پیغمبر په تهذیب شرمېږو. نو بهر کیف اغاس اغیب لار استلا نو نبی علیہ السلام با لار پا سر کے نیستلا دا سر بے شاتا پا گمن زڑا دا ویخت بے شاتا اڑولو او لار بے نیستلا. نو صحابہ با مغسے کو نو چه مدینه منوری تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف یوڑا نو پا مدینہ کی با یہودیانو بیادا سٹو کے شاتا اڑاو لار منستلا. نو نبی علیہ السلام صحابو توی وی د دوی مخالفت بوز دلتا کو. اوس مکه مشرکان په مکه کې پاتې شو، مونږ په سرونو کې لار او بس سر کې لار او بس. نو صحابو په عمل شروع کړل. نو د حبشي یو صحابي دی، د حبشو والا وخت به تاسو لیدلی په د حج عمره کې تاسو لیدل ګلګوچی دی، هغه ډیر سخت ګلګوچی دی او د سر پسې کله کې نختی دغه کې لارې نوزي. حبشي والا صحابي وای چې زما سر کې خو لار نو دي سوکم او لارو خکل غوالم، حالانکه که سر کې چا لارو نوسته نو سو ګناه پکې نشته. 3 قسمه به رسول الله مبارک پریخي دي ښا دا سنت زکه. یو د وګونو د پوسکو پورې او دویم د دې سټ د دې میانځه پورې او دریم د اوګو پورې. بس دا 3 قسمه به اختلف. او سر مبارک خریل هم دی په بعض موقعو کې د حج او د عمرې په موقع کې او کټ کړي هم دی خو په هغه طریقه انګریز په طریقه نه. او صحابه به د نبی علیہ السلام په زمانه کې سرونه خریل نو پیغمبر علیہ السلام په انکار نه دی کړی، نو خریلم ثابت شو. وته نه دی ویل چې مخرایا. نو که څوک ست خری اوم خریلی شي او که څوک پریدي نو د غوګونو پوسکو پورې وخت دی پریدي یا د سټ نیمه پورې یا د وګو پورې نه زیات نه. دا یو طریقه ده. اوس دا خو سنت طریقه ده. انګریز سره به وخت نه برابر بیا ګناه ده، او چې انګریز سره او کافر سره د وخت برابر کړه داغه پشان نه کړل نو دا دی ګناه وکړه. رښتیا وایي مونږ په دې وختو کې د انګریز دا وختو پیخې کو کنه کو وایي هغه څه سټو کې او چې پټیوي کې او یا په اخبار کې دا کم دم وختو وینو هغه ځان له جوړ ته دمانو پیخې او جنکه چې په اخبار کې یا په رساله کې یا په موبایل کې او یا په ټي وي کې دا کم دمې وختو ویني هغه ځان له جوړي. نسکا آئیڈیل زاد خوخ شید دمه دا او که بی بی فاطمه دا؟ بی بی فاطمه دا. حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ اغا آئیڈیلو گرداوا.
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی اسماء، اغي پشان ویخته جوړ کا، اغي پشان جامع واچوا، تا جامه بلګه خپلی او ډیزاین ولا غا ورکا، دمه ته مګورا او سړی لم پکای چې دم ته نه ګوري. خبره مې دې پورې کولا چې هغه حبشي غریب ویخته خو پیچدار هغه کې خودلار نه جوړېدله، نو خدای او دې سره سوکم نو لګیا د کټوې ته ناشته کټوې په خی او بس یاد شو خبره، نو چاړې را واغشتله او هغه چاړې په هغه اور کې ګرمه کړله او د سر په دامیان دې پکې یو کرخ راښکه، نو ویخته مو سوځېدل او په سر کې مضبوط زخم پیدا شو تر اخره پورې. چا وی دا دې څه چلو کو؟ وی زخم به مې جوړ شي خو د پیغمبر د سر مبارک د لارې په شان لار به پکې قدرتي جوړه شي. دا صحابه دا تربیتو او دا صحابه. نو د رسول الله مبارک اغا عبادت والا سنت بخپل دی. دا ما دا عادی مثال در که تاسو کوئی شی ور باندې اغا دا لباس سنت دا اغا دی که تا امن کې په بعضی دینو کې په تاسو ګناه ناراضي او صحابه کړی دي، بعضی کې به ګناه راځي. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین، زما سنت او زما د خلفاء په طریقه باندې لاړ شئ. ترکت فیکم امرین، دو سیزونه می در تفریخی دی، لن تدویلو ما تمسکتم بهما، ترسومو پی منگولی لگولی دی خطا کے گئے بنا. کتاب اللہ احدهما کتاب اللہ وثانیهما سنتو، یا کتاب اللہ لاغین بدل شو، دا اللہ کتاب او زما طریقہ، نا یو مضمون شو. دوی مضمون لو سراشا دا سنتو خلاف چی کم کار کیگی اغیتا بدعت ویلی کیگی. سورتا وی بدعت سنچه سنتو که التفع فیده دا، نو بدعتو که اغلط خطر دا بیا. ایاکم و محدثات الامور، ورز دب اغا سیزونه که دما پا دین که خلقو پیدا کردی دی و دین ورطوی اغین بزن ساته. فإن كل بدعت دلاله، هر بدعت گمراهی دا، وكل دلالة في النار، و دا گمراهی زی اور دی. رسول الله مبارک فرمائی ان احسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین سیرت او طریقہ دا جن دا رسول اللہ دا جن طریقہ دا. وشر الامور محدثاتها، او خراب کارون بدعات تی، او کل محدثت بدعا، ہر نوے شیچ دین کے جوڑ کو دین ورطوی دا بدعت تے. وکل بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی دا. وکل دلالت فی النار، ہر گمراہی دا غیزے اور دے. وزدتا خیمی وصو بدعات اتاسو پہ پیش ہے. ممکن دا مڑی وشی او دا مڑی باندے مو سیرا چولی سیرا، دا بدعت تے پا شریعت گناہ ورشه سیرا ولا راوړه، د شپږو سوو روپو سیرا ولا په منډه راوړي، او بیا په قبر د پاسه هغه د پلاستیک د ګولونو سیرا ورواچو. کو که نه کو؟ نه چې ته صحابو د رسول الله مبارک قبر سره دا کړي دي، نه حضور پاک د صحابو قبر سره کړي دي، او نه تابعین و صحابو قبرونو سره کړي دي. او فایده پکې څه ده؟ څه فایده؟ د واده دې سره دی مړي دا خو چرچا وادی نو خلق غاړه کې سیرا ورتا چی دی واده دی سیرا پیچه قبر ولا ډولې کې سبب له سیرا چی پړه شو لکه نری نور سار پیچه وکړه چې پلاک د قبر ډولې وي. رسول شي سرتا ولې شریعت خلاف کار کې دا 1500 روپے غریب لور کوي، خدای ثواب می پلاک ته ورور سه پیدا پکشتا. نو ناروا. نمبر 1. نمبر 2 چې کله تلمبه ورشه ماما تا میں واسم، ماما زویتا واسم، ترور زویتا، اوخیتا اوخی زویتا، کاکا زویتا کاکا زویتا. نو 50 کسان کوٹے تا دنکی جرینگا جوڑا کے ولی دا پلار اندامون وتا خیر، دا پلار دا ترخون اغوی اختور تا خیر، دا پلار دا نامن لاند چه کم ویخت دی اور تا خیر، اندامونه وته خیر، بیزته کې یا شرمه رسوا کې. دا خو په شریعت کې نشته. شریعت کې خو په درې قسمه لمبيږي کنه، درې ځامن دی راشي، پلار او زوی دی راشي، رونه دی راشي، خبره خلاصه.
یو کس وسره کروټ بدلی، یو کس ته وباچي، بل دې مګي، خیر خلاص. په درې نه کېږي څلور شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې غسل ورکوي حضرت عباس موجود دی، ترې دی. دوی زامن دي حضرت قسم او حضرت فضل. انصارو هغه ځای نه آواز وکړو، وی زمونږ حق په رسول الله مبارک کې نشته؟ وی ختم راځه. نه حضرت ابوبکر پرېښی دی، نه حضرت عمر پرېښی دی، او نه بل او نه بل. په دغه څو کسانو د رسول الله مبارک غسل وشو. ولې جرینګه راغونډوې؟ خپه بشي، په دې به خپه کېږي. دا خو د مړي کې بیجان سوچ وکړه. فقهاو لیکلي دي چې د مړي له په خېټه به یو لاس راکاږي. ولې؟ بعضې وخت کې د ده نه اودسماتې په مرګ نه پس لاړ شي. نو چې اودسماتې ته د مرګ نه پس لاړ، نو دوباره مه لمبوه، بس په هغې اوبه واچوه. نو که داسې شي وشي نو پلار ولې شرموي؟ کیدی شي دی غریب ترخونه نه اغشته، کیدی شي نامنه لاندې ویختي نه اغشته، ولې شرمې خلکو ته؟ او دغه خلک سبا پراپیګنډ کوي، خو چې وسره جګړه شي دا تربور د پیغور د کوي، مله د پلار خوله خو دې چینګه وکړه، ما پکې ګوتې والي. پلار دې څنګه واځې سترګې پروت په تخته باندې د لمبولو خو یې نه وې که نه، ما دله ولمبو. دا پیغورونه مونږ اورېدلي. ولې شریعت نه خلاف؟ هغه کارو که چې کوم د رسول الله مبارک نه ثابت دی. ښه د هغې نه پس چې کفن ورکړي د سړي 3 دي او د ښځې 15 دي، بس بل پکې نشته. نو چې کفن ولا ورکړي نو د تختې لوا پخه کوي. نو د تختې لوا په شریعت کې نشته. دا چې به هندوانو دلته مړی لمباو نو الوا به پخوله، نو کم از کم 1500 روپۍ په الوا ولګي. نو دا خیراتي ولې نه ورکوي؟ د تختې لوا پخه کوي چې د خوله خوږه شي، پته به ورته ولګي. بابا که د نیک عمله و نو خولې خوږه ده، جنت ته تللی دی. او که بابا د بد عمله و نو دونه مضبوط کوتک به ورته نیولي چې پته به ولګي. والله که په الوا ولا خوله راغونډه کې. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کېده نو وصیت یې وکړ. الله حیا دغه وه، وی ما به د شپې ښخوې، دروازې به نه ښخوې، او زما په کټ به لرګي کېدی. دا ورته د حبشې یوې ښځې ویلي چې هلته ښځې دا چل کوي. دا ډولۍ چې موږ د زنانو په قبر د پاسه ایږدو، دا د بیبي فاطمې وصیت دی. مخکې د هغې نه دا نه وه. لرګي به کېدی، په هغې به څادر واچوې. ګوره شپه م ده ښه، وایي چې زما کفن هم څوک په سترګو نه ویني. دې ته حیا وه. نو چې کله یې ښخه کړه او دفن یې کړه د شپې، نو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه د قبر خوا کې ودرېده. ابو ذر د پیغمبر مبارک یو خاص صحابي دی، او هغه صحابي دی چې نبی علیہ السلام د هغه متعلق عجیب الفاظ ویلي دي. ابو ذر دنیا کې به د خلکو نه جدا، چې خخېږي یوازې به خخېږي، او قبر کې نه چې پاسې نو یک تنها به، او چې جنت ته ځې نو به یوازې روان وي. ژوند یې داسې تېر کړی دی چې بس په غربت یې تېر کړ. د حضور پاک د زهد مثالو د زاهدیت. ابو ذر ادرید په قبر، خلکو ته څه وایي؟ ای خلکا دا قبر کې چې نن مونږ ښخه کړه دا څه معمولي بنیادم نو ګورئ، دا د حضور پاک لور وه، دا د رسول الله مبارک نیازبینه بچی وه. دی قبر کې چې پرته ده نن معمولی بنیادم نه دی، د رسول الله مبارک نیازبینه بچی ده، کشر لور ده د حضور پاک مبارک، او دې سره ډیره زیاته مینه وه. ورې ای مسلمانانو د دې قبر باندې خپې کېنئ، قبر باندې ډډه ونه وهئ. د قبر نه ورله آواز راغی، قبر نه ابو ذر په دې قبر کې اس شی نه پکاریږي بے د عمل او د عقیدې نه. دا دوه پکاریږي. دا خبرې مه کوه ابو ذر، دا خبرې مه کوه. عقیده پکاریږي او عمل. قبر د عمل او د عقیدې ځای دی. عقیده دې خرابه ده تبعی ده پکې، عقیده دې ټیک ته عمل دې خراب دی نو تبعی ده پکې. تختې لوا پخه کا چې خوله خوږه شي. یو ځای کې مې اورېدلي هلته چې مړي شو کباب پخوي،
کباب الکه دا کباب ولې پخوي وی ځان کدن سره خوله لګه ترخه شوی دا کباب ترسکون شي دی خو یې ته او خوله دا غ ترخه ده فقمق القوم نو ستا خوله ترخه او کباب لا بیام څخه شي دی ترسکون غونډه شي دی نو دا تختیل وانه څه جوړه دا زمون قوم تختیل هغه الوا چې پخه کې ماشومان هم نه خوري واړی هم نه خوري غټ هم نه خوري ضرورت څه دی ته دا پیسې خیرات کې ولې نه چې ثواب دی بابا پسې وبخي ټول دا کارونه کوي کباب ته به څه ضرورت او بیا سبب بل بدعت واورا بل بدعت چې کم ځای کې مړی اولام بي نو سلوي خروزي وته دیو شمه بلې وره قمق الخلق وی ولی وی دا د مړی روح دل ترازی چې تیار وطنی ورانای ورتا نو چې دا پلار راځي نو سم ته بلپونه ولګاو او پلار او ته ګولونه واچو چې خپې خوګ نشي کاکا جی کسړې نیکو دلته دراتلو ضرورت نشتا او د دې بلف او د دیوی ضرورت نشتا جنت پرناګانو کې به پروتي او کسړې بد دې نو دې ته نه پریدي چې تا کار راشي والله کوته کې به ته په قبر کې نیولې چې یو روړه به د مشرق نه مغرب پورې وباسي دا زمون د خلکو رواجونه جامع نینځي خزه پکور کې جامع مینځي ولې مړ شوی جامع بنینځي پکور کې میاشت پورې سلوي خرزو پورې او څوک یې وخت پورې پکور کې جامع نینځي ګناه بدعت په سبا مینځل شي په دروازه مینځل شي جامع نینځل څکم کتاب کې راغلي چې جامع مینځه دا زمونږ د خزو رواجونه دا ناروا دا حرام دا ګناه ده دا بدعت دیتا رسول الله مبارک فرمایلی دی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد زما په دین کې هغه شی اختیار کچې هغه د دین ایسا نه ده او ثواب غنی دین غنی دا مردود دا خطا دا ناروا کارونه سړی به مرشي او سیب لوډ سپیکر به ګرځي او دا هغه چارته دی مشهور چې تر تنګي پورې یو لوی عالم مرد خلک پیژني یو لوی خان مرد یا یو مشهور سړی مرد یا تجارتی سړی دی نو دا غدي خپلوانو نه کده بل طریقه نه په لوډ سپیکر اطلاع ورکړي ور دي کی ولا عام رواج ته سیب عام رواج لوډ سپیکر باندې به شروع شي یو کله نه بل او بیا چې کله دغه اعلانونه وشي چې جنازه اخلي خدای مخه جنازه غسل نه واغشته بیا وي خدای مخه اوس جنازه نه واغشته دا سری واجونه د دنیا رواجونه جوړ کړي د دنیا ځان تم شي ګران کړي مړي منتګران دي خادي منتګران یو مړی باندې نن او په بعض ځایونو کې چې مړ شي ورپسې دوه درې میخې غویا نه لري والله که قبر له څوک چاري اوچتای دیوال ته به ډړې والي او چې وویني چې میخ حلاله شو غوی لال شو نو چاري به په اوږه کې قبر له بځي او چې ورته پته چې نه وروره دی کې خو بلاله نشته نو کور ته به لاړ شي موږ څه کار دی چې ولا قبر کوي پرونی زما د پلار غوی خوړلی و نن ناګالی الکه رښتیا ویم که غلطه ویم وایه دقه زمونږ په دې معیاري علاقه کې یو وخت کې یو ښځه مړه شو سړی مړ شو ښځه کونډه پاتې شو یتیمانان بچي پاتې شو یو رشتہ دار راغی او غیر او پردو یا لکه سکه نه خیرات په پسې کوم یې نیکبخته یتیمانان دي بچي دي ماشومان دي څوک یې نشته د خدای نیکبخته مک نه زلالوما زه خپله پې خرچه کوم زه پې خپله ماشومان دي نه کېدي دا غوی دا پیسې دوی ته پرېږدي ما لاله غوی لال کړ روجې پخې کړې خلکو وې زه بس ټیک ته چې دی خپل خیرات کوي نو کوي دی نو ډېره ور سره خو چې د ښځې عدت تېر شو بس ګاډۍ راوسته او سره د بچو یې ښځه بوتله وی دې پسې ما بله پیسې لګولې دي دا ښځه هم زما ده او دا بچي هم زما دي ښځه زما ده زه به پې نکاح تړم بچي زما دي دا به زه خرڅوم د جنکو خرڅ دا رواجونه دا نارواګانې ادخلوا فی السلم کافه
اللہ قرآن حکیم کے فرمائی اسلام کی مکمل زاندن کے د اسلام د دیرین بدی یو نکم باری بہر کے دا موضوع نمگلی پاتے آئندہ جمعہ پا دی خبر کو انشاءاللہ العزیز دا دی بدعات و متعلق زمون کم پا دی وطن کے دا شریعت خلاف کم رسومات یا بدعات تی ادر تخکارکم ولی کہ من اغین زانو ساتو او دا نبی علیہ السلام مبارک دا سنت مطابق زندگی تیرکو و ختم دی آئندہ جمعہ بوئیم انشاءاللہ دو کے رب العالمین من دا رسول اللہ مبارک دا سنت تابعدار جوڑ کے اللہ من دا بدعات دا رسوماتونا پا امن کے اساتے او دا رسول اللہ مبارک دا طریقینا خلاف ورزی اللہ دا غینا من اساتے او دا پیغمبر مبارک پا نقش قدم او دا غا پا طریقو زمو عمل نصیب